چې د قلم په ځای ټوپکې او مرمۍ ساتو، تیارې به هغسې د جهل پخوانی ساتو. او د پرمختګ لارې مې ځکه اغیار ونیولې چې موږ لا سپي ساتو جنګونو له مرغۍ ساتو. او بلها سوچونه وکړو چې کتاب اخلو موږ بې سوچه جنګ له موږ ټوپکې جرمنۍ ساتو. او راځئ چې پرانځو د امن د سندرو شونډې، تر څو به موږ د احساس جبې ګونګۍ ساتو. او دا د غربت نښې دي نور به درته څه وایمه، دا چې ګلاب ګلاب چاچی پولې پولې ساتو. او د خپلې خاورې خپل اختیار کبل له ورکړله موږ، بیا به تل غاړو کې رسۍ د غلامۍ ساتو. او روزمینه مینه به د مرګ د یرې نه پرېږدو موږ، کمرو جمله دي شو مینه به ژوندی ساتو. بسم الله الرحمن الرحیم. مرګرو سلامونه، نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. ستاسو ورور روزمینی سبزی یم. شعرونه مې ډېر کړه، پوره غزل مې ووی، خو ملګري دي را سره، سرتاج محمد سرتاج صاحب دی، مینوش صاحب دی، سوراوال انګار صاحب دی، احساس صاحب دی، او ټیم کوتاخه دی، نو د دوی نه به هم خواږه خواږه شعرونه اورو. تاسو ته به په پښتنه مینه ډالۍ کو. د ټولو نه اول موږ سرتاج محمد سرتاج صاحب ته بلنه ورکو چې هغه د خپلو خیالاتو اظهار وکړي او خواږه خواږه شعرونه ووایي. ډیره مننه روزمین بھائی. ټایم هم داسې دی چې او خبرې هم ډېرې نه راځي. ډایرکټ په در سره غزل شریک کړمه چې زما د حال چې څوک خبر له راځي، زما د حال چې څوک خبر له راځي، خیر له څوک نه راځي خو شر له راځي. او خدایه د چا څوک قرضدارې مه کړې، خدایه د چا څوک قرضدارې مه کړې، بعضې سړی د سړي ور له راځي. د بې څوکۍ به درته څه ووایم، احساس به وي، د بې څوکۍ به درته څه ووایم، کاڼې اکثر د یتیم سر له راځي. او اغیار د تور کمیس او ګل په بانا، اغیار د تور کمیس او ګل په بانا، پښتانه وجنې پېښور له راځي. د دې نیمګړي او پانی دنیا نه انګار صاحب د دې نیمګړي او پانی دنیا نه چا سفر وکړو څوک سفر له راځي. چې جامې وګنډي او روپۍ وګټي، روزمین صاحب ته دې ډالۍ چې جامې وګنډي او روپۍ وګټي، سرتاج اختر کې به چکر له راځي. ډېره مننه یار. ډېره مننه جي، ستاسو ډېره مهرباني. دا غزل روزمین یوسفزی صاحب ته او احساس صاحب ته ټولو ملګرو ته ډالۍ کوم. او غزل په ترنم ویمه، زړه مې ډک دی. او دا زما یو ذاتي رباعي ده، دا رباعي ته مخکې ویمه. نن د ساقي لاس کې پیالې وې که شغلې د وسن، هېڅ پوه نه شوم چې سره مې وکړه لمبې د قهر، شومه نشه نشه حیرانه مې کده شوه ټوله، چا ویل لیونې د چا نادان، په غوسه غوسه مې څنګ له ساقي راغې، راته ویل چې بهر وځه بهر وځه ګناهګار شوې، چې د سترګو ښکار دې کړه په خپله ښکار شوې. سترګې چې دا سترګو کې دې مړې راواړولې، یاره پیمانې دې راته سرې راواړولې، یاره پیمانې دې راته سرې راواړولې. سترګې چې دا سترګو کې دې مړې راواړولې، یاره پیمانې دې راته سرې راواړولې. نو ما وا توبه کړې د شرابو چې به نسکمه، نو ما وا توبه کړې د شرابو چې به نسکمه،
ماوا تو بکړې د شرابو چې بنسکما ماوا تو بکړې د شرابو چې بنسکما تا مې په توبو باندې کاسې راواړولې یاره پیمانې دې راته سرې راواړولې یاره پیمانې دې راته سرې راواړولې نو خپل جنت مې بیلو ستا جنت راته په قهر شو نو خپل جنت مې بیلو ستا جنت راته په قهر شو پوه شوم چې لمبو کې د لمبې راواړولې یاره پیمانې دې راته سرې راواړولې یاره پیمانې دې راته سرې راواړولې نو سبلې ورته وایې مسکه مسکا چې دا زخر دی نو سبلې ورته وایې مسکه مسکا چې دا زخر دی مې نوشته چې یو وارې د ټپکې راواړولې یاره پیمانې دې راته سرې راواړولې سترګې چې دا سترګو کې د مړې راواړولې یاره پیمانې دې راته سرې راواړولې ډېر زیاته مننه کوم روزمین صاحب او احساس صاحب ستاسو دواړو چې دغه محفل مو را جوړ کړو دوه کلامونه به ووایم یو به روزمین صاحب ته ډالی شي بل به احساس به ته ډالی شي چې د هیچ چا ناورې اوازونه سم کاڼه ولاړ دي داسې غمونه مې د ژوند په دروازه ولاړ دي د هیچ چا ناورې اوازونه سم کاڼه ولاړ دي داسې غمونه مې د ژوند په دروازه ولاړ دي او پنجاب ډېر کره غنم د نصیبونو ویش دی ښکلي زلمي درته په چوک کې چاکه ولاړ دي پنجابه ډېر کره غنم د نصیبونو ویش دی ښکلي زلمي درته په چوک کې چاکه ولاړ دي او هغه څو تنه و چې ما به په خپل زړه ګرځول هغه څو تنه دي چې اوس راله په زړه ولاړ دي هغه څو تنه و چې ما به په خپل زړه ګرځول هغه څو تنه دي چې اوس راله په زړه ولاړ دي او ته چې مندر ته ځې نو زه به جومات ته لاړ شم ناوخته کېږي ټول یاران مې په مانځه ولاړ دي ته چې مندر ته ځې نو زه به جومات ته لاړ شم ناوخته کېږي ټول یاران مې په مانځه ولاړ دي او انګاره هر چا د کورونو بنیادونه نیغ کړل خو د نیتونو بنیادونه لا کاږه ولاړ دي او دغه دویم غزل شعرونه دي چې سپرلې راشي محبتو کی او لاړ شي کور په کور دا وصیتو کی او لاړ شي سپرلې راشي محبتو کی او لاړ شي کور په کور دا وصیتو کی او لاړ شي او یو سړی خدای په رښتیا لیونی کړی په یو ساده ځان صفتو کې او لاړ شي یو سړی خدای په رښتیا لیونی کړی په یو سا د ځان صفتو کې او لاړ شي او د دې ملک د واکدارانو به څه وایو ځان له خپل جیب له بچتو کې او لاړ شي د دې ملک د واکدارانو به څه وایو ځان له خپل جیب له بچتو کې او لاړ شي او د زړګي کور مې اوس ځان له رانړېږي لکه څوک چې ته هجرتو کې او لاړ شي د زړګي کور مې اوس ځان له رانړېږي لکه څوک چې ته هجرتو کې او لاړ شي او یا انګاره د زړو یارانو خواله چې سړی چېرته کې نیتو کې او لاړ شي ډېره مننه انګار صاحب ډېره زیاته مننه یاره چې تاسو راغلی مینو صاحب او سرتاج صاحب ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ یوسفزي صاحب هم مننه چې ډېر وخت ډېر موده پس خو دا بنډار را جوړ کړو درې شعر درته یم پوره غزل راسره نشته چې مودې کېږي چې ما نه مرور دی یو سړی مودې کېږي چې ما نه مرور دی یو سړی په حسن خو یوسف په زړه کاپر دی یو سړی لاسونه یې زما په وینو رنګ لکه نکریزې لاسونه یې زما په وینو رنګ لکه نکریزې په شکل اوف توبه ډېر معتبر دی یو سړی مننه لاسونه یې زما په وینو رنګ لکه نکریزې په شکل اوف توبه ډېر معتبر دی یو سړی ته لاړ شي د کعبې نه زر زر تاو شي حاجي ګله خو دلته ستا په چم کې چنهر دی یو سړی مننه ته لاړ شي د کعبې نه زر زر تاو شي حاجي ګله خو دلته ستا په چم کې چنهر دی یو سړی او یو درې شعر ورته نور وایم چې د ځانه نشم خبر مړ شم همیش د خپلو په باور مړ شم د ځانه نشم خبر مړ شم
همیش د خپلو په باور مړ شم د ښه کېدلو امکان نه لرمه بې ننګه تا پسې به زر مړ شم د ښه کېدلو امکان نه لرمه بې ننګه تا پسې به زر مړ شم د محبت په عقیده باندې ښه کلک ولاړ یم په سرو غرمو ستا انتظار ته په سړک ولاړ یم د محبت په عقیده باندې ښه کلک ولاړ یم په سرو غرمو ستا انتظار ته په سړک ولاړ یم ځکه شهید شومه زما په مرګ ماتم مه کوئ د خپلې خاورې حفاظت له په پاټک ولاړ یم مننه ځکه شهید شومه زما په مرګ ماتم مه کوئ د خپلې خاورې حفاظت له په پاټک ولاړ یم په دې تصویر کې مې ښکاره د انقلاب نښې دي په دې تصویر کې مې ښکاره د انقلاب نښې دي دا چې په لاس کې مې کتاب دی په ټوپک ولاړ یم او مننه په دې تصویر کې مې ښکاره د انقلاب نښې دي دا چې په لاس کې مې کتاب دی په ټوپک ولاړ یم او د جنگ نه کرکه ښه ده زه د جنگ قایل نه یم د جنگ نه کرکه ښه ده زه د جنگ قایل نه یم احساس ځکه زه د امن په مسلک ولاړ یم زه د جنگ قایل نه یم احساس ځکه زه د امن په مسلک ولاړ یم ترخې ترخې خبرې مې خوږې کړلې را غونډې ترخې ترخې خبرې مې خوږې کړلې را غونډې او غزل کې مې د ستړي ژوند کیسې کړلې را غونډې قلم کتاب مو ورکړه چې د جنګه پې راوځي پښتون نه څو ځله موږ وسلې کړلې را غونډې او په یو وخت کې د دواړه ګټه وکړلې ملنګه په یو وخت کې د دواړه ګټې وکړلې ملنګه او مو د کړو وصال هم د دانې کړلې را غونډې مرګرو نن زموږ مرګري راغلي سوراوال انګار صاحب او مینوج صاحب او سرتاج محمد سرتاج صاحب موږ ترې خواږه خواږه شعرونه واورېده خوندونه مو ترې واغسته تاسو به مو اورېدلي خوندونه به مو ترې اخیستي وي تر بل پروګرامه پورې اجازت راکړئ د الله په امان ستاسو ورور عظمین صاحب